سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر. له روسي ټاس نیوز رسنۍ سره په مرکه کې کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې تر هغې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني ترڅو چې نړیوالې ټولنې د دوی یا طالبانو په اړه پریکړه نه وي کړې. لیورپول کې د G7 هیوادونو د سرمشریزې په جریان کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټریس ویلي چې هیواد به یې د افغانستان سره 9.5 میلیونه امریکایي ډالرو مالي مرسته وکړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر پاکستان کې د حقانیه په نوم یوې لویې دیني مدرسې ته تللی دی او هلته یې د مولانا سمیع الحق زوی حمید الحق سره کتلي او د مدرسې زده کوونکو ته یې وینا کړې. ملي دفاع وزارت د یوې غښتلې ژمنې او مسؤلیت لرونکې اردو د جوړولو امر کړی. ملي دفاع وزارت یوه 10 کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې د افغانستان د نوې اردو پر جوړولو په کار کوي.